اوس د خدمت او د یووالي وخت دی. د افغانستان اسلامي امارت په مختلفو سکتورونو کې سلګونو زرو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د اسلامي امارت هڅه دا ده چې د بیکارۍ کچه راټیټه، خلکو ته د کار زمینه برابر او د هغو ځوانانو د تګ مخه ونیسي چې اوسمهال په ناقانونه ډول له هیواده وځي. اسلامي امارت د اقتصادي پرمختګ او د بیکارۍ د کچې راکمولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي دي. په هیواد کې د شاوخوا 200 کوچنیو، متوسطو او لویو کانونو د استخراج او پروسس چارې روانې دي چې د دې کانونو له جملې څخه په دې وروستیو کې د هرات د غوریانو د اوسپنې، د غور د تولک د سرپو کان، د لوګر د دوهم میساینک او د تخار سمتي سرو زرو کانونو قراردادونه له ګټونکو شرکتونو سره لاسلیک شول چې پر افغان شرکتونو سربیره د سیمې او اروپایي هیوادونو شرکتونه هم ونډهوال دي. د ډبرو سکرو د کانونو په ګډون چې عملاً د استخراج او پروسس چارې روانې دي، لسګونو زرو کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شوې ده. د زیربناو جوړولو په برخه کې کولای شو د بیلګې په ډول د کابل کندهار، سالنګونو، کندهار ارزګان، هرات غور لوی لارو بیا رغونې سربیره د زیاترو ولایتونو ولسوالیو ته د غځېدلو سړکونو جوړول، بیا رغونه په هیواد کې د قشتېپې کانال، بخش آباد، شاوروز، کمال خان او په ټول هیواد کې د لسګونو کوچنیو، متوسط او لوی بندونو او کانالونو جوړولو چارې پیلېدل چې په دې برخه کې هم له لسګونو زرو زیاتو کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شوې ده. د یادول وړ ده چې د ملي تدارکاتو کمیسیون په نوبتي ناستو کې د لسګونو پروژو منظوري ورکړل شوې ده چې ښه مثال یې په آخري دوه ناستو کې د شاوخوا 13 میلیارد افغانیو په ارزښت د 500 پروژو منظوري ده. د غرض اسلامي امارت سږ کال د اماراتي تشکیلاتو کچه زیاته کړې او له مخې لسګونه زره نوي کسان په دندو ګمارل شوي دي. همدارنګه اسلامي امارت په کور دننه برېښنا تولید، د کرنې میکانیزه کېدل، د صنعت سکتور کې بنسټیز اصلاحات او پانګونه، د ترانسپورت سکتور معیاري کېدل، مخابراتو سکتور کې پراختیا، برېښنایي حکومتولي، سوداګرۍ زیاتېدل او سیمه ییز اتصال په خپلو لومړیتوبونو کې نیولي او په دې برخو کې د کورنیو او بهرنیو پانګوالو په ملتیا لسګونو زرو هیوادوالو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول کاري فرصتونه برابر کړي دي. اوس د خدمت او د یووالي وخت دی.